ګورو نن ورځ په دې ویډیو کې موږ تاسو درښایو چې څنګه کولی شو اضافه فضول او هغه فایلونه کوم چې زموږ کمپیوټر کې وایرس پیدا کړی او یا پیدا کوي او یا هغه انوانټډ فایلونه کوم چې زموږ په کمپیوټر کې موجود دي او زموږ کمپیوټر یې سلو کړی ده ډیلیټ کړو. ډیرو ملګرو کمپیوټر داسې وي چې چیرته هغوی غواړي ورډ پروګرام اوپن کړي MS ورډ نو ډېر زیات وخت ورناخلي او یا که چیرې نور پروګرامونه اوپن کوي په کمپیوټر باندې لږ بوج اضافه سي نو د دوی کمپیوټر هینګ کېږي بیخي کار پرې سلو کېږي او ورته چې کلوز د پروګرام دا اپشن پرې راځي. نو راځي نن د دغه د مشکلاتو ختمولو لپاره موږ پراکټیکلز د کوو چې څنګه کولی شو د خپل کمپیوټر څخه وایرس ډیلیټ کړو او هغه اضافه انوانټډ فایل چې زموږ په کمپیوټر کې موجود دي او زموږ کمپیوټر یې سلو کړی او یا راته هینګ کوي هغه ډیلیټ کړو. راځو اوس عملاً کار پرې کوو. عملاً کار لپاره ما تاسو ته په تیره ویډیو کې رن کمانډ باندې مکمل کار کړی ده. نن به راځو په دې اپشن باندې موږ کار کوو چې اول به تاسو د دې لپاره رن کمانډ اوپن کړئ. رن کمانډ مو چې کله اوپن کړه تاسو به په دې کې ولیکئ چې کلین MGR به ولیکئ دا به انټر کړئ. کله مو چې انټر کړه تاسو ته یو بل پاپ اپ نوټیفیکیشن یا مینیو درکوي په دې کې تاسو ته وایي چې تاسو وینډو په کوم ډرایو کې ده چې په هر ډرایو کې تاسو وینډو هغه ډرایو به ور انتخاب کړئ او دا به اوکې کړئ. دې سره تاسو یو بل پاپ اپ مینیو اوپن کیږي هغلته بیا تاسو سره کنفیګریشن کوي کوم فایلونه چې تاسو سره اضافه فضول او هغه فایل چې تاسو کمپیوټر هینګ کوي هغه دوی راخلي دته دا کله مینیو چې تاسو اوپن شو ګورئ ته لیکلي وي چې ډاونلوډ پروګرام فایلز او ټریم فار انټرنیټ فایلز دې سره به تاسو کار نه تیار په دوه کې چک لګېدلی ده بل یو کې به چک نه لګوئ را به شي بس دا به اوکې کړئ. چې کله مو اوکې کړه تاسو ته وایي چې آر یو شور وانټ ټو پرمننټ ډیلیټ دیز فایلز ته غواړئ چې د همیشه لپاره د فایل نه ډیلیټ کړئ. دې سره تاسو به هغه فایلونه مهم فایل نه ډیلیټ کیږي دې اندېښنه به نه کوئ تاسو مهم فایلونه یا نور ډیټا ټول فضول فایلونه وایرس هغه به ټول نه ډیلیټ شي او کمپیوټر به مو داسې لکه نوی تازه مو چې اخیستی تاسو به دا فایل د دې څخه ډیلیټ کړئ. کله مو چې ډیلیټ کړئ وګورئ ټول فایل نه تاسو ډیلیټ کیږي. راځو اوس بل سټپ ته. بل سټپ کې زه تاسو درښیم چې همدغه رن کمانډ ته به راشئ دا لنډه طریقه ده لیز نه تاسو کولی شئ. رن کمانډ کې به تاسو ولیکئ ټری. کله مو چې ټری ولیکه دا اوکې کړئ دا تاسو ته په سکندونو کې چې کوم ایکسټرا اضافه فایلونه هر څه وي ټول ختموي. CMD په شان یو اپشن به تاسو سره ښکاره شي پاپ اپ مینیو او هر څه به ختم کړي په سکندونو کې. وګوره ما چې کوم کمانډ پې اپلای کړی اوس بیرته دوباره زما کمپیوټر راته ریفریش او تازه څنګه هنري ستاسو فایلونه مکمل ختم شول. دا یو بله ډیره ښایسته خوندوره او اسانه طریقه وه. درته بله یوه طریقه ښیم چې هغه لارې تاسو کولی شئ چې کمپیوټر کې کوم جنک فایلز اضافه فضول فایلونه کمپیوټر یې ته سلو کړی وي هغه پې ختم کړئ چې هغه طریقه د را به شي رن کمانډ ته. رن کمانډ نه پس به تاسو دلته ولیکئ چې PREFE فیچ به ولیکئ TCH پریفیچ مو چې کله ولیکئ دا به اوکې کړئ. تاسو سره یو بل فایل اوپن کیږي مینیو اوپن کیږي در سره وګورئ دلته پاپ اپ نوټیفیکیشن کې تاسو ته ټول فایل نه درکړل خو تاسو به دا ډایرکټ به نه ډیلیټ کوئ ډیلیټ باندې کلیک کړئ او دا به بیا ریسایکل بین ته ځي. تاسو به دا ډیلیټ کوئ له شپ ډیلیټ اپشن نه. شپ بټن به ونیسئ په ډیلیټ باندې به کلیک وکړئ چې کله مو په شپ ونیو او ډیلیټ باندې کلیک وکړئ تاسو ته عملاً هم ښیم ته به ولیکم چې OSK تاسو ته ښیم شفټ هر څه ته ښیم دا شفټ بټن دا به ونیسئ او دا ډیلیټ بټن باندې تاسو DEL لیکلی وي دا شفټ نیسئ او که دا شفټ نیسئ شفټ ونیسه او ډیلیټ باندې به کلیک وکړئ. تاسو سره چې کوم فایلونه دي هغه به ټول ډیلیټ شي. اول به دا فایلونه زه انتخاب کړم سلیکټ آل څه فایلونه ټول به سلیکټ کړئ سلیکټ هم چې کړل شفټ ډیلیټ به ووایه او پرمننټ به دا فایلونه تاسو سره ختم شي. نو دې لارې تاسو کولی شئ چې خپل کمپیوټر مو ریفریش کړئ تازه کړئ وایرس هر څه فایلونه ترېنه ډیلیټ کړئ. بله طریقه چې تاسو به ورسره ډېر زیات عادت هم یو لیدلی یم خو ځینو کسانو که نه لري د هغو لپاره هغه طریقه هم کاروم چې هغه طریقه دا ده چې تاسو به اول شفټ 5 باندې کلیک وکړئ تاسو سره پرسنټ اوپن کیږي که ډایرکټ 5 باندې کلیک وکړئ بیا تاسو سره 15 لیکل کیږي ګوره زه ډایرکټ کلیک پې کوم دلته موږ سره 5 15 لیکل کیږي خو که چېرته زه شفټ او 5 باندې کلیک کوم ما سره د پرسنټ علامه لیکل کیږي دلته بیا تاسو ټیمپ ولیکئ څه به ولیکئ ټیمپ به ولیکئ بیا به شفټ 5 کلیک کړئ او دا به انټر کړئ. کله مو چې انټر کړه تاسو سره به هغه اضافه کوم فایلونه دي ټول به درته وښیي. بیا به تاسو دا سلیکټ کړئ سلیکټ آل او ډیلیټ نه شفټ پرمننټ ډیلیټ نه به دا پرمننټ به ډیلیټ کوئ شفټ ونیسئ ډیلیټ باندې به کلیک کړئ.
دې خبرې ډار به نه وي چې تاسو مهم فایل نه ډیلیټ کړئ، صرف جنک فایلز وایرس هغه شیان به اوپن کیږي. دلته تاسو ته یو بل آپشن راځي، بل منیو، هیڅ د اندېښنې خبره نشته ده. دلته تاسو ته هغه فایلونه نه ډیلیټ کیږي کوم چې رننګ کې وي. ډایرکټ اوس موږ سره کمتاشیا چې کوم ریکارډر ده یا نور فایلونه چې موږ اوپن کړي اوس په حال په رننګ کې وي، ویډیوګانې نور شیان وي، هغه فایلونه به تاسو ته ښیي شو کوي، هغه کې کوم تاسو ته هغه څه مسله جوړه کړې وي هغه به صرف نه تاسو به راسل ته ډو دیس فار آل کرنٹ آیټمز او سکپ باندې به کلیک وکړئ. بیا په دې غنه پاس تاسو کوم اضافه فایل هم دی ایکسترا هغه به ټوله ده ډیلیټ شي. بله طریقه تاسو ته زه ښیم، لاست طریقه چې ډیرو زیاتو به کارول وي، کله چې تاسو یو فایل اوپن کوئ، هر فایل هر پروګرام چې کله اوپن کوئ یا کلیک کوئ هغه ځان ته یو بل ریسنټ فایل پرېږدي. ریسنټ فایل پرېږدي چې هغه زموږ کمپیوټر ډېر زیات سلو کوي، ډېر زیات سلو کوي. کاپي پرېږدي کې وایرس هم موجود وي، هر څه پکې موجود وي. نو چې غواړئ سل په سلو کې په 15 منټو کې ستاسو کمپیوټر ریفریش سي، تازه سي، تیز سي، او تاسو به راسئ وینډوز آر بټن به ووهئ، رن کمانډ راځي، دلته به تاسو ولیکئ ریسنټ مو چې کله ولیکه، ریسنټ لیکل نه پاس به دا انټر یا اوکې به کې تاسو سره هغه فایل نه چې کوم دي تاسو ریسنټلی اوپن کړی دي یا تاسو ته کوم مسله جوړه کړې ده په کمپیوټر کې، اب د شو دا به تاسو سلیکټ آل کړئ، شپ ډیلیټ نه به دا ډیلیټ کړئ ټول. شپ ډیلیټ هم چې کله ووایي ټول فایل نه به تاسو سره ډیلیټ شي. تاسو چې کله شپ ډیلیټ ووایي ټول فایل نه به تاسو سره مکمل ډیلیټ کړي او هغه فایل به صفا سي. نو دا ونن د زمنګ د نن ورځ ویډیو، خو یو خبره بل دا به اوس اثر نه پکې کله چې تا کمپیوټر ریسټارټ ک باندې ک بیرته ریسټارټ ک یا ریسټارټ کی ته به وګورئ تاسو کمپیوټر به دا رقم سپیډ لري لکه تازه نوی لپټاپ مو چې اخیستی وي او د اول نه پکې ډېر زیات تغیرات راغلي وي، وایرس هر څه به ختمي. موږ به تاسو ته دغه شانتي نورې ویډیوګانې هم برابرو. کو چې ته غواړئ چې زموږ نورې ویډیوګانې وګورئ زموږ چینل هم د سره سبسکرایب کړئ، سایف آنلاین اکیډمي چینل سره سبسکرایب کړئ او دا کمپیوټر به یو ځل ضرور بیا دوباره ریسټارټ کوئ چې کله مو ریسټارټ کو کمپیوټر کې مکمل توګه سره تغیرات راغلي.